الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا ولا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. عزیزانو خبره خو هغه د سخاوت په باره کې روانه وه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به علیده دا دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من البخل، یا الله زه پناه غواړم له بخل څخه، یا الله ما وساتې له بخل څخه. بیا په هغه کې ما تاسو ته عرض وکړی عزیزانو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زمانې څه لږ خاشه مخکې حاتم طایی چې دی دا نصرانی ولو، دا کافر ولو، دا ډېر زورور سخاوت الله رب العزت ورکړی و. پیغمبر علیه الصلاة والسلام علیده په ده پسې ارمان کوي چې کشکې الله رب العزت و ده ته ایمان ورنصیب کړی وای، بیا پر ایمان باندې مړ سوی وای. دا څونه زورور سخي سړی ول او سخاوت چې دی دا ډېر لوی صفت دی عزیزانو. سخاوت د الله رب العزت صفت دی، سخاوت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت دی عزیزانو. بیا دغه د حاتم طایی یو زوی و عدی نومیده، عدی بن حاتم، دا بیا مسلمان سلو، کلمه یې وویله، صحابي سو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګری سلو. حاتم طایی په خپله بغیر د اسلام ولاړی او زوی عدی هغه ته الله رب العزت ایمان ورنصیب کوي. لور د ده چې د هغه په جنگ کې نیول سوی او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ډېر اعزاز باندې ایله کړله، نو دی کافر و خو ډېر سخي. فرمایي وی وخت داسې پیښه سوله چې د ده په زمانه کې یو بل ډېر غټ سخي ولو، دیم ډېر سخي ولو، بل سړی واغم ډېر سخي ولو، خو چرچه چې د هغه د حاتم طایی ډېره وه چې حاتم طایی داسې سخي دی، داسې لاس خلاصه دی، پلانی پلانی. و دا دویم سخي ته ډېرې خبرې خوند نه ورکولې، ډېر به مطلب پریشان و چې زم دونه کوشش کوم او دی ولې در ما دونه مشهوره دی. په دنیا کې خو دا هم ډېره غټه پریشاني ده چې ته در ما ولې ډېر مشهوره یې، زه تر تا ولې ډېر مشهوره یم. دا شهرت نه دی عزیزانو. تاسو یقین وکړئ شهرت یو شی والله که دی. شهرت خوا دې اوس موږ رای د فیسبوک په دنیا کې ګرځو، والله که شهرت هیڅ یوه ذره معنا لري. ټیک د صحیح د پرهر چوک چې ورلی خلک به تا پېژني چې دا پلانی دی، نو پېژندنګه څه پیدا کوي؟ ته چې ما وپېژنې چې دا پلانی مولوي صاحب دی، دا پلانی مسجد، دا پلانی ځای، دا بیان دا دی کوي، نو ما ته څه پیدا کوي؟ دا ستا خبره. تا چې زه نه پېژندلم ما ته څه پیدا رسېدله، تا چې زه وپېژندلم ما ته څه پیدا رسېږي؟ تاسو په دې خبره سر خلاصېږي؟ زما اوس په دې خبره تر ډېره حده سر خلاص ولو چې هر ځای ولاړ شي او پلانی مولوي صاحب پلانی، نو پلانی مولوي صاحب چیش دی؟ نو ته ډوډۍ ورکوې، ته راولاړ شي علیده پسه ورته حلاله یا یو شی نسته، نو چې هغه تا نه پېژندی، چې تا نه پېژندله ما ته شی نه میلاوېدی، چې تا وپېژندله ما ته شی نه میلاوېږي، نو ما ته دا زما شهرت څه پیدا کوي؟ او تاوان لا دا راته کوي چې زما به نیت خرابي، زه به د ریا و د شهرت و د نامه و د تکبر و د ریا و د دې خبرو دا شوکیم پکې پاته سولمه، نو زما خو دې خانه را خرابه کړله. صحیح سلو هیڅ شهرت چې دی هغه کمال نه دی عزیزانو. بس دغه ګمنامي نه ده په دې کې چې څومره الله رب العزت سکون یې شی دی، اطمینان یې شی دی، خوشحالي یې شی ده، څومره چې د زړه قرار الله رب العزت په دغه ګوشه نشیني کې یې شی ده، چې څومره ستا په ګمنامي کې یې شی ده، چې څومره ستا په ورکوالي کې یې شی ده، چې څومره خلکو ته نه پېژندلې، والله هغه په هغه کې نه ده چې خلک یې وپېژني. د الله رسول فرمایي هغه سړی ډېر نیکبخته سړی دی چې خلک ګوتې نه ورته نه چې پلانی سړی دا دی. هغه سړی ډېر زبردست عظیم سړی دی چې یاره خلکو لر راسي چې یاره ته زما سپارش ومنه، خلک یې سپارش نه مني. هغه سړی ډېر بختور سړی دی چې ورک سي خلک یې پوښتنه نه کوي دا پلانی چیرې دی. صحیح سلو صحابه کرام ټول داسې ولو.
دا اداکاران راواخلئ عزیزانو، څونه نامتو خلک دي. دا زموږ ته هر کوچنی راواخلئ، د اسکول هر بچی راواخلئ، هغه د انډیا ټول اداکاران پیژني. زموږ د پاکستان پر ډېر حد پورې د اداکاران پیژني. د اخبار کې ګورو، په بیانو کې ګورو، په نورو میسیجانو کې ګورو، د اداکاران په څومره یعنی خواري باندې مري. دا هر اداکار ته وګورئ، یو دوه و درې ناحسابه چې د کینسر بیماری ور باندې لګېدلې، په هسپتال کې پروت یې، دومره سړی نه یي چې یاره ورسې د ده علاج چې دی هغه ور وکړي. اشه دا ته ګرد عمر د خلکو دپاره د شهرت ځای ته رسېدلی، ټول دنیا ته پیژندلی، لیکن تا ته یوه دانه د غنمو نه رسېږي، تا ته یوه ستن ستا د مرګ نه رسېږي، ته دې په بچاو سې. نو دا شهرت ته څه کوې؟ په جهان په دا کې دی چې یاره زه مشهوره سمه، خاص کر دغه د سوشل میډیا چې کوم تر لارې دي، هر سړی کوشش دا کوي چې یاره زه مشهوره سم. د جهان درواغ چې دی هغه پیلاوي، د جهان درواغ پکې جوړوي، د جهان درواغ و پراډ و دوکه و چمن و. دا یو موټرسایکلان والا راواخله چې ورور دي سیلفیانې جوړوي، پرې ولاس موټرسایکل چلوي، یا دا هغه رقم پر هغه 1 ویلنګ چې دی بولي، مطلب پر یو ویل باندې موټرسایکل چلوي یا رکشې والا راواخله. د جهان بیوقوف په دې پاک پسې ولاړم سي، بیا پسې مړم سي، بیا ځنه ورتړلې، بیا تصویر راسي ترته وګوره هغه سړی دغه ولو، تا ته څه فایده در ورسوله؟ پوسواز دا در شهرت ته پورې درته وایم، شهرت هیڅ کمال نه دی. که شهرت کمال وای بیا به د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1,40,000 صحابه کرام دی، باید چې هر صحابي مو او داسې پیژندلی لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. انبیا راواخله 1,40,000 انبیا دي، په هغه کې تقریبا څو انبیا چې دی هغه مشهور دي، ما او تاسو نمونه اورېدلي دي، په قرآن کې ذکر راغلی دی، پیغمبر علیه السلام ذکر کړی دی. اچھا نور انبیا چې دی هغه چیرې دي؟ نو چې هغه مشهور نه و، نو نعوذ بالله هغه ناکام سلو، صحیح سلو هیڅ یو شی نه دی. په شهرت پسې مزغلي قرار، خپل قطار کوئ، خپل روزګار کوئ، خپل د ماښام دپاره یو روپۍ پیدا کوئ، یوه ګوله پیدا کوئ، حلاله پیدا کوئ، بس دا در ګرد جهان ډېر لوی شهرت دی چې د الله په دربار کې ته مشهوره سي. د انسانانو په دربار کې شهرت څه فایده لري؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله یو سړی د الله ذکر وکړي، الله یادوي، الله رب العزت پر عرش باندې دی یادوي. اوس د الله په دربار کې ته مشهوره سوې، چې کله یو سړی د الله سره ډېر مینه او محبت لري، الله رب العزت جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام ورته ووایي چې د فلاني سړي سره زه مینه لرم، تم مینه ورسره وکړه، ورسه ملایکو تم کیسه وکړه. صحیح شو؟ و دغه شهرت څه خوند کوي؟ په اسمان کې سړی مشهور دی، دا د مځکې شهرت څوک څه کوي؟ مار مشهور دی، لړم مشهور دی، ورسه هغه د جهان زهریله خصمانان چې دی هغه مشهور دی، و ده ته پیدا کړې ده، تاوان یې لا دا ورته کړی دی چې دی هر ځای څوک یې وویني څوک یې وژني، و یاره دا ډېر بېکاره شی دی. صحیح شو؟ زما په دې بازار کې بیخي ډېر کارونه دي، زه والله که وتلی سم پر دا روډ باندې ته وګرځه، خلک به وایي چې یاره دا اوس ملا دی، تا بیانونه په ګلیانو کې ګرځه پلانۍ کنی، پخوا کراره کرارې وه، کله به بولان له رزغلېدو، کله به په غرو کې ګرځېدو، خلک به پر وټلانو به ناستو، هېڅ یو پریشاني نه وه. لیکن اوس دا خبرې ته موږ ودرېدو. صحیح سلو؟ دا مې د دې ځای درته شروع کړه، د حاتم طایی په زمانه کې یو بل مشهوره سخي هم ولو. نو هغه سخي د سخاوت نسو برداشتولی، د شهرت یې نسو برداشتولی، نو کرار ولاړ سولو. یو سړی ورله راواسته وایي چې ته ورسه د سر مال راوړه، بس بل کم نه کېږي، زه د ګورم په ځان خلاصوم. هغه سړی چې رالی یوه میاشت یې د لې د ده په لنګر کې تېره کړه، یوه میاشته چې تېره کړله، د پوښتنه نه کوله چې څوک رالی، څنګه رالی، په چیش پسې رالی، د کومې خوا راغلی، هېڅ پوښتنه د سخي سړي دغه علامه یې صحیح د پوښتنې نه کوي. رالی بس ټیک د صحیح ده، اوس ګوله ډوډۍ ورسېدله. دا زموږ ته پخواني خلک ډېر غښتلي خلک و، ډېر نامتو خلک و، ډېر سخیان خلک و، پر کورو به دسترخوانونه هوار وروره چې پر لارې به مسافر تېرېدی، لاروی تېرېدی، یو ناولده تېرېدی، هغه به د ځانه سره په ډوډۍ کښېنوي. پخوا به زموږ د سارا کې وروره مسجد لر ناولده سړی راغلی ولو، نو بیا په مسجد کې اعلان وسو چې یاره دا میلمه راغلی دی، نن څوک بیایي د ځانه سره. یوه به اعلان وکړي، ولې یاره زما کره کټو باندې ده، بیټه کوم شته، دا میلمه به زه نن د ځانه سره بوځم، ما به مسافر ولو، هغه به د افغانستان مهاجر ولو، هغه به مطلب دغسې لاروی ولو، هغه به دغسې لاره ځینې ورکه و، د بل چا میلمه به ولو. صحیح سلو؟ و دا سیستم ختم سلو چې هر سړی په مسجد کې ناولده وویني، په سارا کې شنځغلي، داسې نه وي چې پر ما باندې تاوان شي، داسې نه وي چې وروره اوس ما ته وایي چې زه به یې ټکله در سره ځم. یاره یو شلومبې و ډوډۍ دی، یاره دا ته نه یې غښتلی پر دې خبرو باندې. بس الله رب العزت سخاوت یو ډېر عظیم صفت دی، الله د دې انسانانو څه واخیستی.
نو دغه سړی رالی د اتمتایي کره یوه میاشت دا هلته اوسېدی شپې ورځې تېرولې. اوس هم دا زموږ په معاشره کې ډېر خلک شته د افغانستان خلک یې دلې ښه بیټک لري، ښه کور لري، ښه مېهمانخانه لري. صحیح ده. نو د افغانستان میلمانه راځي، دلې علاجونه کوي، دلې مطلب په کار پسې راغلي، دلې مسافر یې 2 او 3 ورځې دپاره علیده د بیټک ورکړي، علیده یې بسترې ورکړي، علیده یې مطلب خوراکونه چې دی هغه ورته ایښي، علیده یې مطلب ډاکټر و هسپتال و بل لره بیا یې سیسلو. دا علیده خلک شته. زموږ خلک په دې ډېر خوشحاله کېږي، یاره پلانی ډېر نمازي دی او پلانی ډېر زبردست ده، داسې پر سنت طریقه یې ژره پرېښې ده. یاره دلته اوس ما یو هلک ولیدی ژره پرېښې وه، ماشاءالله خورا ژره دې پرېښه. او بس مولوي صاحب توبه مې وایستله. ما ویل توبه دې له دې وایسته چې په آینده کې به ژره نه خوریم، که دې دا غلاوې لا هم چې کومې غلاوې دې کول پډې دې کولې د هغه څه دې هم توبه ایستلې ده. زه اوس په دې خبره ورسېدلم دا زموږ خلک چې ژره پرېږدي نو دی و یاره بس ماشاءالله الحمدلله ما ژره پرېښوله. هغه 2 نمبري، هغه فراډ، هغه دوکه، هغه چل، هغه سود خور، السود، رشوت، هغه ټولې خبرې اوس هم پاکستان. بس په ظاهر تا ته دا نوم درکړي چې یاره بس ما ژره پرېښوه زه ښه سړی شولم. ده چې کومې بدلارۍ کولې هغه اوس هم پاکستان. تی ورسه وګورې کله کله دا ودونه مدونه، کله دغه ویډیو موږ وګورو، کله دا الکوانې د اتڼ متړې ادر ټولې چې ډېر سره شوري هغه صوفي. هلکه ښه ژره دې پرېښې ده، ښه سپینه خولۍ دې په سر ده، ته ولې دونه دا دورې کېږې؟ ته نه شرمېږې په دا خپله ژره باندې؟ یا خو دا ژره د مابین ځه وباسه یا دا لاره د مابین ځه وباسه. چې کوم یو صوفي دی د هغه مخ نه راګرځي. نو معلومه دا شوه چې د ژرو خورېلو څه ده چې ژره به نه خوریم، د دې څه توبه ایستلې دی، نور خبرې څه توبه نه ده ایستلې. زه اوس په دا خبره ورسېدلم الحمدلله. عقل دغه فایده لري. سړی دا خیال چې بس اوس نو ژره پرېښولو ونه څه پروا نه لري، دا خپلې لوڼې په لاس ورکړ ورته سکول و کالج دی بیا یې راوله، هېڅ یو شی نشته. صحیح شو؟ خطاوځئ به نه. نو دغه سړی چې دی هغه اتمتایي کره یوه میاشت واوسېدی. اتمتایي پوښتنه نه ده کړې چې څوک یې د کومه ځای راغلی، څنګه راغلی. یوه میاشت بعد مطلب سره نږدې سولو یا سره مخامخ سولو یا دا سړی ورلره رالی نږدې، پوښتنې ځینې وکول د کومه ځای راغلی. هغه ویل زه خو د فلاني ځای راغلی یم. ښه ماشاءالله ماشاءالله. څه خدمت خو به نه یي زما په حواله باندې؟ که څه خدمت یي ما ته ویلی سي. هغه ویل یاره زه خو راغلی یم د فلانۍ علاقې څه، هغه فلانی چې کوم سخي دی یا فلانی چې ډېر نامتو دی، هغه دا ستا سخاوت نسو برداشتولی، دا ستا شهرت یې نسو برداشتولی. ما ته ویل د ده سر راوړه، ما ته ویل چې ورس د اتمتایي سر راوړه. اتمتایي ورته وویلې نو بیا ول بس زه نور څه نه وایم، ما چې دا ستا ښه ولیدل نو زه ډېر درته حیران شولم. نو هغه ما ته دغه فرمایش چې دی هغه کړی دی. اتمتایي ورته ویلې دی به وکړو چې ته زما سر را پرې کوې، هلته ورې کېدلی سي هغه یې نه در سره ومني. دا اتمتایي دی که نه دی؟ کېدلی سي هغه یې نه در سره ومني. درځه زه خپله در سره ځم، زه به در سره ولاړ سم، هلته به ورته ووایم چې زما سر دغه دی، که ستا ښه ده باندې بلکل پر 2 سترګو دا زما سر یې ستا. صحیح شو؟ بیا ورسره روان سولو. وی ورلی هغه سړي ته یې وویلې چې زه اتمتایي یم، ما تا نه سره پېژندل، تا زما و سر ته ضرورت دی، زه په خپله رالم دا زما سر دی، چې څنګه ستا خوښ یې هغه رقم زما سر را پرې که، زما سر را کاټ که، خپل کار چې دی هغه په وکړه، زما د خوا تا ته اجازه ده. هغه چې دا خبرې ولیدلې هغه ویل یاره زه معافي غواړم. ما چې ول زه سخي یم، بلکل حق دی ستا چې ته در ما ډېر سخي یې، حق دی. بیا یې ورځ اتمتایي څه چا پوښتنه وکړه تر ځان دې سخي لیدلی دی؟ ده ویلې ولې وخت پر لارې روان ولم، چې روان ولم نو د یو یتیم پر کور باندې مې شپه سوه. چې شپه سوله نو هغه یتیم زما خیال یو پسه مڅه چې دی هغه راته حلال کړی و، نو په پسه کې هغه پښتورګي خو چې دی هغه داسې تقریبا 2 دانې یو سړی نه په مړېږي، یا د هغه رقم بل شی راواخله. دی وایي چې ما دغه پښتورګي راپخ کړي و، مثال درته وایم کېدلی شي بل شی په هغه کې. نو هغه ما خوړل، مال ماشاءالله څونه زبردسته خوند یې وکړ، یاره ډېر اعلی. صحیح خو زه نه سم په موړ، دی ولاړې نور یې راله راوړل. صحیح زه په هغه هم نه سم موړ، ولاړې نور یې راله راوړل، زه په هغه هم نه سم موړ. خیر راوړل یې تر دې حده چې زه موړ شولم. بیا ما پوښتنه وکړه مال څنګه څه د خیر دی، یو کسابه مسابه لري، یو مطلب رمې ډېرې لري، څنګه خبره ده؟ ویل یا خبره دا ده په کور کې څه پسونه لرم،
تا ول ما ته پښتورګي ښه خوند راکوي نو ما به ستا دپاره هر ساعت کوي جلا جلا پسه حلالوي د پښتورګو دپاره ما به تا له راخسته یتیمتایي ویل زه په پوه سوم چې او ما چې زه سخي یم دا یتیم دی دا در ماله ډېر غټ سخي دی سخاوت ډېر غټ کمال دی او بخیل سړی نه دی بخیل د بخیل سړی دغه یو پیغور بس دی چې ګټې د بل دپاره یې ګټې سبا خو به ته مرې که به نه مرې چې مړ سولې تا چې د چا دپاره ګټله خپل ځان دې نه کوي په آباد بل دې په آباد کوي د سخي سړی د بخیل سړی دغه یو تاوان ته خالي اندازه ولګو او بیا د بخیلو څه د الله سخت نفرت کېږي سخته بدجني کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي و شیطان نه دی شیطان یو سړی سخي دی نور مطلب هغه عام فرضیات پر ځای کړي دي نفلونه وو اوابین وو صلات تسبیح وو هغه د نفلي روزي راواخله تهجد راواخله دا یو شی نه کوي خالي څو فرضیات 5 وخت لمونځ فرض روزه راله هغه فرض که زکات زمانه و زکات ورکوي هغه فرض دا کوي او نور سخي دی او بل سړی چې دی هغه بیا ډېر بزرګ دی د ورځې روزې نیسي د شپې تهجد کوي ټوله نوافل کوي اوابین کوي صلات تسبیح کوي پلانی و پلانی و پلانی دی بخیل شیطان ته څوک ښه خوند ورکوي شیطان ته دغه بخیل څه خوند ورکوي حالانکه څونه غټ بزرګ دی دا سخي صفت کېږي هغه خالي 5 وخت لمونځ چې دی هغه کوي صحیح ولې نو څه شي دی بخیل چې دی هغه یوازې خپل ځان پیژني او سخي چې دی هغه د ځان څخه علاوه ګر جهان پیژني اوس یو ملګری ټلیفون راوکړ مولوي صاحب ما د غویې اراده کړې و چې زه غویې حلال کړم نو بیا ویلې ول دا غویې حلال کړم ښه خبره ده آیا که هسپتال لاړ سم مریضانو ته روپۍ ورکړم ما نه غویې ما حلاله ورسه مریضان لره ورسه روپۍ ورکړه دا ته چې دوا ور واخلې کېدلی سي د 15 ورځې په هسپتال کې وي چې ته دوا ور واخلې دی به الله رب العزت د دوا په ذریعه باندې جوړ کړي بیا به 2 ورځې وده تر بچاو شي دی به خپلو بچیان لره ولاړ شي پخوا یې 15 ورځې په هسپتال کې تېرولې اوس په 2 ورځې تېرې کړي ورسه خلک پراته دي ناجوړه دي اپریشنونه یې سوي دي پر مخ علاج نه ځي ولې نه ځي دوا پیسې نه لري چې کوم د هسپتال سټورو والا دی هغه وروره غله دي هغه د سټور په دوام سرکاري دوام ور باندې خرڅوي صحیح څو مال ورسه هسپتال راورس اتمتای په چیش باندې دونه مشهور و درنه ورځي زه وتا ته وم چې تا اتمتای الان کې تا ته څنګه خوان در کې ماشاءالله ماته اتمتای الان کې اتمتای کافر ولو نو خو په دې کافر کې یو د صفت پروت ول چې په هغه صفت باندې ما او تا ډیر خوشاله کیږي ما او تا کې راځي صحیح څو او د بخیل صد الله سخت نفرت کیږي او پیغمبر سم فرمای انتهایی غټ بخیل چې دی هغه دی چې کور ته راشي شی راوړي خپل خوري بچانه ته نور کوي خپل خوري بچانه ته نور کوي او لوی بخیل هغه دی د الله رسول فرمایي چې شی خوري شاو خو ګوري ته وای څوک نه باندې رانسي دا غټ بخیل دی استغفر الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یجتمع غبار فی سبیل الله ودخان جهنم فی جوفه عبد ابدا د الله رسول فرمایي یو سړی دا چې دی هغه د الله په لاره کې تللی دی د الله د لارې څه مراد جهاد را واخله د کافرانو سره جنګېږي د هغه رقم مطلب جهاد را واخله فلسطینیان را واخله د یهودو سره جنګېږي کشمیر را واخله د پاکستان فوجان مسلمانان دا دغه هندوانو د کافرانو سره جنګېږي نو خو ډېره غټه لاره ده عزیزانو یا د افغانستان خلک را واخله د امریکایانو سره جنګېږي نو ډېره غټه خبره ده په دې خو شک نشته اوس د دغه فی سبیل الله یا دغه رقم یو سړی چې دغه علم حاصلوي په علم په مدرسه پسې تللی دی وروره مدرسې له روان دی علم حاصلوي سبق وایي قرآن زده کوي حدیث دا هم فی سبیل الله دی یا دعوت و تبلیغ په لاین کې وتلی دی وروره یا خپله کلمه زده کوي یا یو بل ته ور زده کوي صحیح سو دا فی سبیل الله بلل کېږي یا یو سړی چې دی هغه روان دی حج لره یو سړی روان دی عمرې لره صحیح سلو اوس دغه چې کم ګرز غبار پر د باندې ولګېږي یو دا چې کله د سړي پر بدن ولګېدی د الله رسول فرمایي دا نسی کېدلی چې اوس د جهنم اور او دا فی سبیل الله چې کم ګرز غبار پر د لګېدی دا پرې وسړي باندې راشي دا نسی کېدلی چې پر چا د فی سبیل الله ګرز غبار ولګېدی بیا پر هغه باندې جهنم اور چې دی هغه نه لګېږي د هغه ګرز غبار او د جهنم د اور دا ډېر سره ضد دي دا دواړه سره یو ځای کېږي نه صحیح سلو او بیا د الله رسول فرمایي ولا یجتمع شح و ایمان فی قلب
عبد ابدا. بیا د الله رسول فرمایي چې دا نشي کېدلی چې یو سړی دی بخیل هم او د ایمان هم لري. یو سړی بخیل دی او بیا ایمان هم لري. ایمان او بخل دا سره یو ځای کېږي نه. صحیح که مؤمن سخی به خامخا او که بخیل ایمان به خامخا نه لري. صحیح کامل ایمان. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د فی سبیل الله چې کوم ګرځ غبار دی دا او د جهنم ور دا پر وسړی نه سره یو ځای کېږي. دا فی سبیل الله چې کوم ګرځ غبار دی پاکي دونه پاور دی اکه دومره لوی سعادت او نیکی چې داغه پرته د جهنم ور د زور باندې راتللی. لکه کلمه او د جهنم ور سره لیدي دی او دا رقم د فی سبیل الله ګرځ غبار را واخله او دا رقم د جهنم ور دا پر وسړی سره جمع کېدلی نشي. او د الله رسول فرمایي بخل او ایمان سره یو ځای کېدلی نشي. په وسړی کې یو سړی بخیل هم دی او ایماندار هم دی مؤمن هم دی دا نشي کېدل. د الله رسول فرمایي څونه غټه خبره ده. بیا عزیزان اوس د سخاوت دا معنا نه دي چې تر ولاړ شي خپل قمیص چاته ورکې خپل د سر لنګوټه. دا خو ډیر غټ کمال دی چې الله رب العزت چاته ورکې. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صفت دی. دا د هر چا صفت نه دی عزیزانو. سخاوت دا معنا ده د چا اوبه په کار سولې یو ګلاس اوبه تا ورته ودرېږي د کور در اباس ورله فرج دی خلاص کی دا رقم یې خې درواچوي ګرمي ده یو ګلاس اوبه دی برابر کې چاله دی راوړي. دا سخاوت دی. صحیح په کور کې وچه ډوډۍ پرتا ولا راولاړ سولې یو مرغه دی ولیدي دا رقم مثلا مایان دی ولیدل په یو هاوس کې دی قرار راولاړ د کور ډوډۍ چې دا غي ورته کاټ. د میا افتخار حسین ابو زغ عوامي نېشنل پارټي ولا ټویټ کړیو چې دا ډېر یخ را روان دي ډېر یخ دي د مرغان خوراک نور پیدا کیږي. هر سړی د خپل کور پر سر باندې دانه چې داغه وخوري هغه دی و پاشي د مرغان براځي دلته خپل خوراک ستیا کوي. دا د چیز د سخاوت انتها ده. یو مرغه ستا په وهم ګمان کې نو هغه را لستا د کور پر سر چې تا غنم دانه ورته ورچې ولا دا کراچو په کوم ځایو کې نه داخل ګدر دا کړکیانو هغه چادر مادر راستلې پر هغه دانه ورته چولې پر هغه یو شی زړولې او به ورته لګولې اچولې سېسو مرغان راځي دی ځای وبم چې دی ځای دانه مخوري. ته څه خبره کله رب العزت دی یو مرغه په خاطر ستا مغفرت او فرماینو ته لیری بوله اڅ لیری خبره نه اڅ لیری خبره نه صحیح سلو. بیا ک نور څه نه لري نه لري اڅ یو شی نه لري. ش خبره خو دې زدای و زدای ش خبره د چا سره وکدام سخاوت دی. صحیح سلو دام سخاوت دی د چا سره خپل علم مپټوا ستاسو پښتنه وکړه ستاسو د یو شی معلومات وکي د شی لار یار چا در ټول مسافر یم راغلی د بارسه د افغانستان سړی راغلی پر جنا روډ ولاړو چې شپې ډکل خورا ورشه یار نه را معلومیږي تا یو شپې ډکل ورشه دا غل نه دی د دې سودا وکه دام سخاوت دی. صحیح تا ته ولیار مسافر راغلی یم ډاکټر نه را معلومیږي پلانې مریضی می ده ته ماته داسې ډاکټر راوښه چې هغه زما علاج راوکي او د ازما دغه فیلډ دغه شوبې مطلب ماهر ډاکټر دی تا ورسته یو ډاکټر ته دی ودروځ دا ډیر ماهر ډاکټر دی مشهور ډاکټر دی ش ډاکټر دی مؤمن دی دام سخاوت دی. صحیح سو دا خو نو ګران کار نه چاته خلار ورشولې سي سملار ورشه دا مکو پنجاب والا چې مخته پښتنه وکه اوروي شایدا چې دا د دې ځای ورتیرزه پلانې چوک ته پلانې چوک چورتیر شه پردازي باندې پلانې کور دی یا ماجد دی یا غلې ده یا مکتبه ده یا میډیکل دی یا دکان دی دا ځل راور. صحیح سو دا ټول سخاوت دی. دا کولای سو. صحیح سو نو الله رسول فرمایي و ایمان او بخل دا یو ځای کیږي نه په یو سړی کې. دا رقم د فی سبیل الله ګرځ غبار او د جهنم ور سره کیږي نه. سبحان الله الله اکبر. موږ په څه خبر خوشاله بس په منظومه ځانونه خطا کړی دي. ام احسن یو ملګری ټلیفون ولو هغه حسن کا کوزي ول چې من راغلایم د لې شغټ خلک دي دا غوس روپیا خلم دا چې کوم څوک غریبان دي کوټون دي یا ګیس دي یا ګوټکی دي یا بل دا ما ویلې ډېر غټ خدمت دی والله ډېر غټ خدمت دی. ما ورته ویلې ما ول اکثر خلک وای دا سړی د نامه د پاره کار کوي د نامه د پاره. مرته ته د نامه د پاره کار کوه پروا نه لري. هغه چې کم غریب وتا ته دعاوي کوي هغه د نامه د پاره نه کوي هغه خاص د الله په خاطر درته کوي د زړه درته کوي د هغه دعا او سبا کار واخلي. صحیح ده بس په دې دنیا کې ایس چې په شی باندې محتاجان و بخښو
اسی په یو شی باندې. اوس که زه د نامه دپاره بیان کوم او تا ته زه د نامه دپاره بیان کوم نو ټیک د سید زما به د نامه دپاره زما خو آخرت په دې خبره خرابېږي او نو تا چې کلمه زده کړله ما څه، تا چې زما سره لمونځ زده کړې، تا چې زما سره د خدای پاک یو حکم زده کړې، تا چې زما سره د پیغمبر علیه السلام یو طریقه زده کړه، هغه تا په ځان کې راوستو نو د هغه ثوابونه چیرې ځي؟ هغه ماته الله نه راکوي. او د الله رسول فرمایي چې ته وچاته یو لار ور وښیې، ستا د وجې یو سړی منځونه شروع کړي، ستا د وجې یو سړی کلمه شروع کړي، ستا د وجې سړی ذکر شروع کړي چې څومره ثوابونه الله هغه درکوي دغومره و تا ته درکوي. زه په خپل بیان کې نعوذ بالله استغفر الله خدا نه خواسته د ثواب څخه محروم شوم او زه خو لیرې شولم. اتا چې کوم کار وکړي الله رب العزت په هغې کې ما ستا سره شریک کوي. د یو خوا خو ماته ثواب میلاو شه او هسې د یو خوا د یو غریب و د یو یتیم و د یو کونډې کور برابروئ سیده الله رب العزت په تا وبخشي، خامخا دې بخشي، خامخا دې بخشي. ولا په خوا به کله افغانستان کې خلکو کوټونو موټونو بسترې خلکو تصرف کولې نو به خپل ځان هم پکې راوستي. اوس یې ترتیب جوړ کړی دی، ریړۍ والا را روان دی، غریب را روان دی، یو روزانیه والا را روان دی، ورور شایسته خولۍ ده، شایسته پټو دی، شایسته کالی دی، شایسته کوټ موټ دی، دا ورکې خپل ځان نه پکې راولي، څه خرچه هم پکې ورکې. صحیح سو دا ستا مطلب تحفه یې بولې، هر شی چې بولې دا ما تا ته درکړه یخ دی. نو به دا او عجبه خبره ده د علما فرمایي په دا رقم ځای کې مور ته چې ما ته دعا کوه، په دا رقم ځای کې مور ته وایه د زړه یو دعا وځي هغه ډایرکټ عرش ته رسېږي، ته مور ته وایه. ته خو یو غریب خوشحاله که، ته یو څوک خوشحاله که نه چهره یې لا معلومه چې ته چې ورسره وکړې. مور ته چې ما ته دعا وکړه د زړه څه چې کوم وځي کومه خوشحالي وځي هغه دې ډایرکټ عرش لره، د عرش ته خو الله رب العزت دغونه خوشحالي ستا په کور نه باسي. صحیح سلو. نو منم فرضیات فرض منځ فرض دی، ژره پرېښول زبردست ضروري خبره ده، واجب خبره ده، لازمي خبره ده. خو د دې و څنګ ته چې کومې خبرې دي هغه موږ پرېښې دي. زه دونه کوشش کوم چې ته ما ته دا ونه وایې چې یاره ته ډېر بېدینه یې، ته دا کوشش کوې چې ملایان ما ته ونه وایي چې ته ډېر بېدینه یې، لیکن په حقیقت کې چې د نن زما او ستا کومې خبرې دي الله په ما او تا خبر دی، هغه ته ما او تا نظر نه دی کړی. ما او تا دا کوشش کوو زه به تا ته بېدینه نه وایم، ته ما ته بېدینه مه وایه. الله رب العزت چې ما او تا ته هر څه ویل هغه مه شروع. نعوذ بالله. اصل کار دا دی د الله په دربار کې ځان سپین که، د الله په دربار کې ځان ښایسته که. دا نور پرېږده یا زه تا ته ښایسته وایم یا ته ما ته ښایسته وایه، دا هېڅ کمال چې دی هغه دی نه. پیغمبر علیه السلام فرمایي لا يدخل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت وی لا يدخل الجنة خب ولا منان ولا بخیل. پیغمبر علیه السلام فرمایي درې کسان الله رب العزت جنت لره نه بیایي. درې. اولنی سړی چې دی هغه د الله رسول فرمایي دوکه باز دی، دوکه کوي، چل کوي، خبرې یو در ښکاره کړې په ټکړې نورې دي. صحیح سلو. دا څوک؟ دا دوکه باز. د الله رسول فرمایي دا جنت لره تللی نشي. اوس نو دوکه راواخله، د مولوي صاحب سره راواخله، د پیر صاحب سره راواخله، د ډاکټر صاحب سره راواخله، ځه پسې هغه د ریړۍ پرې چې هغه سبزي خرڅي د راغو ټولې پرې چې هر څوک دوکه کوي. که پراپرټۍ والا دی، که میډیکل والا دی، که ډاکټر دی، که د هغه رقم مطلب دکاندار دی، که رکشې والا دی، هر څوک چې دوکه کوي د الله رسول فرمایي بقول جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت ته جنت نه ورکوي چې دوکه بازي په هر حواله دوکه بازي. اوس ورته وګوره عزیزانو، زه ته هر وخت دا مثال در کوم که ما بغیر د اوداسه ته لمونځ درکړې وخت را خبر سولې نو خو ته د هغه وایي چې دا څونه غټ دوکه باز دی او ما څونه بېدینه بولې او څونه غټ ګناه یې بولې، نو چې زه تا ته بیا اوداسه لمونځ درکړم دونه غټه ګناه ده. نو ته چې کسابې ولا یې تا چې ناجوړه غوا یا ناجوړه ګامیشه یا مړه سوې ګامیشه تا رااخېستې زړولې دي ده، نو هغه څو ګناه بولي. چرګان والا لره ورسه چرګ چې دی هغه مړ سوی دی وروره په ګاډۍ ماډۍ کې په لارۍ کې په پنجره کې هغه د چمړې ممړې ایستلی دی بوډۍ موډۍ چې لرې کړي دی زړولې تا ته درکوي، نو هغه څو ګناه بولي. د هغه چرګ والا څه پوښتنه وکړه، د هغه کسابې والا څه پوښتنه وکړه چې مړه غوا یې را زړولې ده، هغه وایي یاره مولوي صاحب بغیر د اوداسه لمونځ راکوي. پو دا څونه غټ ګناهګاره دی، دا څونه لوی ظالم دی. او اوس وده ته زه ظالم ورمعلومېږم، هغه دی چې کوي نو هغه بیا چشته هغه ظلم نه دی. ما په خپل حال کې ظلم وکړي، تا په خپل حال کې ظلم وکړي، نعوذ بالله. زه په خپل حال کې کوم دا چم وکړي جهنم لره بزم، ته په خپل حال کې دا چم وکړي جهنم لره بځي. الله رسول فرمایي دوکه باز. اپرون دي چا سره غپ کوله دغه کویله نه د کویله چې را باسته کویله قانون دا دومره ګران مشکل کار دی. تقریبا اکثر خلک د سواد خلک دي، دا ډیر سخت خلک دي.
دا 2,000 فوټه په دا سورنګ کې تللي هغې خوا کویله راباسي 2,000 فوټه 2,500 فوټه تللي 2,500 فوټه ته اندازه ولګوه. اوس موږ دا مسجد د دې ځای دا 6 فوټه دی نو 2,500 فوټه خو تر کومه ځای ورسېدلی نو دا دننه تللي دا کښنۍ غاره دا کښنۍ مطلب پټلۍ ورته جوړه کړې دا کښنۍ هغه ګاډي ورته جوړه کړې پر دا باندې پروت نو روان پر دا سر باندې هغه بتۍ متۍ سیستم جوړ کړی او ختم کشکم ته ورسېږي. بیا کله کله لاله ته مطلب د ماکه پکې وایي پکې شهیدان لا هم سي. صحیح سو نو څونه ګران کار دی څونه ګران دا خلک دومره په محنت ور په پیدا کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داسې یو سړی ما د یو عالم څه واورېدل هغه ویل داسې یو سړی و چې لاسونه ډېر تړاکي سوي وو ډېر خراب سوي وو د بچیانو دپاره ګوله یې پیدا کول. پیغمبر علیه السلام پر لاس مچه کوي دا غریب. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو خپله لور بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها پر لاس مچه کوله او یو دغه عالم سما وارد شغټ عالم ولو هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا مزدور پر لاس باندې مچه کوي. صحیح سلو اوس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک خوله وګوره شونډان مبارکان او دغه ملازم یې بولې مزدور یې بولې دغه لاس ته وګوره د پیغمبر علیه السلام څومره فرق یې دی. پیغمبر علیه السلام داسې څوک پر لاس مچه کوي تا اندازه ولګوه 2,000 فوټه او خو دا کښنۍ څا دی یاره کله 10 فوټه څا موږ وکاږو کله کله بورشوه سوې ساغ لوړ چې وګورې دا رونه معمولي قدر معلومیږي. نو دا چې د نن ته په دا غارو کې تللی نو سړی راته ویل مولوي صاحب په دې کې ډېر چلونه کېږي دوکې کېږي. مال څنګه دوکه کېږي دا نو د دوکې ځای دی ول و مال څنګه ول دا چې بیا دی کله پټانه کوي چې یاره دا مطلب هلته بیا حساب جنې اخلي په څو په 2,000 2,500 3,000 د یو فوټ کار کوي فرق پکې شته. دی راولاړ شي دغه چې دا پټه چې کومه دی نیولې ده مطلب دی خو لوړ دی سړی دی کش کې هله هلته مځکې ته ورسېږي مثلا پر 2,000 فوټه دی دی راکشي راولاړ شي 1,000 فوټې کې راولاړ شي 50 فوټه زیات وشي. ما ویل دا بیا څونه لویه بدبختي ده یاره په دومره محنت په دومره مشقت دومره حلاله ګوله دومره پاکه ګوله الله درکوي لیکن ته راولاړ شي مردار یې او ته راولاړ شي دی به تا ته 2 روپۍ زیاتې درکړي او په هغه روپۍ به ستا کم کار وشي کومه دنیا به ته شاده کړي. صحیح سو ول په دغه ځای کې هم دا خلک دوکې کوي. ما علي یاره څه د افسوس زمانه ده چې یو سړی دومره محنت کوي دومره مال دی ورته ګپ هم پر وکړه مال دی ته به قبر هم هېڅ زور ولاکه غواړي هغه تیاره ده هغه یوازې هغه توره دروبه ده هغه تنګ ځای دی ټیک سولو ما یې سا درکې ښودې به چې مړ شي هم به د هغه رقم توره تیاره ده په دغه ځای کې هم خلک دوکې کوي. نو معلومه دا سو معاشره ټوله دوکه بازه ده چې معاشره دوکه بازه سوله د الله له جانبه د الله رسول فرمایي دعاګانې به کوئ الله رب العزت بستې دعا نه قبلوي الله ته به ژاړي الله بستې دعاوې نه قبلوي. څونه د بارانو ټیم څومره ښایسته باغونه د زموږ علاقو درلودو ټول باغونه تباه سول بارانونه نشته که ستا هغه بیا موسم دی موسم د باران نه باقي باران کېږي. دا زابل زیوالک څو تصویرونه ښکاره کړو د نیویارک او امریکا کې ول باران واوره سوی بیخ دومره واوره سوی ده والله چې 15 فوټه واوره سوی الله رب العزت ورسه وګوره 15 کسان دي پکې مړ سوي زموږ هغه چې معمولی باران سوی نه څوک پر بولان مړی څوک په ان کې مړی څوک په زیارت کې مړی خدا نه خواسته. صحیح سلو څومره الله را ته پقهر دی د رحمت په ورځ موږ ډیر کیږي باران د رحمت باران ووري مړی موږ ډیر کیږي. نو معلومه ده چې په مشکل کار دی خیانت را کې ډیر دی دوکه را کې ډیر ده چل را کې ډیر دی غل ډیر یو تاوان والا ډیر هر چاته تاوانونه رسو بچ چې دا ماجم د خوانه چپ سو بس ګورو بس د جهان خبرې پسې غټې کو. نو ولداغه چې کوم کویلې والا دي غریبان الله رب العزت حلال ګوله دی ته ورکه الله دې حرام وساتي ډیر چې بیا کله کله حالت پکې شهیدان چې اکثره مرته وینو ګور په د اخبارو په د موبایلانو کې چالت لاندې 2,000 فوټه 1,000 فوټه 1500 فوټه لاندې پروت دی او د ماکاور پکې سوي د حالت په د غاره کې او بیا دی څونه زور غواړي بیا دې ځای وړه دغه کرایه روپۍ هم نه لري چې ته په داسې حال کې مړ شې ډېر عظیم شهادت دی لیکن که تا غلا کوله تا دوکه کوله تا د چای ورپې خوړله نو بیا خو تا ته شهید نه ویل کېږي بیا خو ته پر غلا مړې که څوک د چا کور ته ور واوښتې وروره
غلا یې کوله بیا کوربه وویشتې یا د دیواله راواوړتې یا بجلۍ ونیوئ نو دا غل به خلک شهید بولي، خلک یې شهید بولي. دا هغه رقم چې کوم کویلې والا لاندې د خپلو بچانو دپاره خپله یو ګوله پیدا کوي نو هغه چیشته هغه که خدا نخواسته مړ سو خدای دې نه وژني، هېڅوک ته خدای نه وژني، هغه شهید دی. او چې کوم پکې مړه سوي دي د هغوی د الله شهادتونه قبول کړي. او چې څوک دا رقم د چا روپۍ خوړلې هغه دې الله وبخښي، الله دې معافي ورته وکړي. د کویلې مالکانو ته به دا ووایي چې وروره معافي ورته کوه، په دونه محنت ورپې پیدا کوي ته پټه معافي ورته کوه چې الله ما بخښلی دي. داسې مه کوه چې بیا د قیامت په ورځ ته حساب ورسره کوې، په قیامت یې بخښې. په دا قبر کې تر قیامت تر ورځې پورې بیخي ډېر غټ حساب روان دی، ډېره لویه ورځ روانه ده. ته چې ما ته په قیامت بخښې نو زما خو دې خانه په قبر کې را خرابه کړه. صحیح سلو دی دې خپل کوشش وکړي غلاوې دې نه کوي. مالکان دې کوشش وکړي چې پر خپل وخت پیسې ورکوي. مالکان دې کوشش وکړي ظلم دې نه ورسره کوي. مالکان دې کوشش وکړي چې ناجوړي او پریشانی ور پیښه سوې ده وروره پرېږده، کور ته پرېږده، مه کوه. الله ستا سره ښه کړي دي، و تا ته د مځکې پر سر باندې روپۍ در کړي دي، ګوله در کړې ده، و ده ته د مځکې په شکم کې ور کړې ده، تا ته لوړ په آرام او په سکون در کړې ده، د خانه ور خرابه کړې ده. صحیح سلو الله رب العزت و هر چاته حلاله ګوله ور نصیب کړي، و هر چاته دی الله حلاله ګوله. سبق مې اوږدېږي یاره، څه وکړم؟ ښه خیر. د الله رسول فرمایي 3 کسان الله جنت نور کوي. یو خبٌ دوکبازه چلباز، هغه مې در وښوئ. صحیح سلو. دویم چې دی هغه منانون ولا منانون، منان دې ته وایي چې احسان کوي، هر ساعت کوي تا ته خپل احسان چې ما ستا سره دا کړو، ما ستا سره دونه ښه وکړلو، ته څه زما پر مخ باندې ګایېږې، موږ ستا سره کوم څه کړي دي، پر الله دې ښکاره سي، پر تا دې نه ښکاره کېږي. دا مه کوه. ما ته ویلي دي د الله رسول فرمایي ته چې کله احسان وکړې، ښه وکړې، په رسته لاس یې وکړه، چپه لاس مه په خبره وه. یعنی معنا دا ده د رسته لاس چپه لاس خو تا ته نږدې دي، او په رسته لاس دې وکړې، داسې کوشش وکړه که دا چپه لاس سترګې غوږونه درلودی دا نه په خبرېدلی، داسې چم وکړه. صحیح سلو. نو ازموږ ته پخوا به اسکول په کتابو کې ویل چې نیکي وکړه سمندر ته وغورځوه، نیکي دې وکړه پسې یې که پرېږده د قیامت پر ورځ به الله تا ته عوضونه درکړي. او اوس خو دا رقم زمانه سوه، دا زما ملګرو ته وایم هر سړي چې ښه کړي دي په جیب کې د ځانه سره ګرځوي. دا ما چې ځای یې رالی ښکاره یې کړي، ما ستا سره په فلاني ورځ ښه نه وکړلو، ما ستا سره دا احسان نه وکړي، ما ستا سره دا ښه نه وکړلو، ما ستا سره دا ښېګڼه نه وکړله. اوس پخوا په چا ښه وکړو هغه بیا ورک کړو، ما د الله دپاره د سره کړي دي. اوس دا معنا ده چې وروره ما ستا سره دا ښه کړي دي، په یاد بې لرې زه ستا سره د دې عوض غواړم، د دې بدله به ما ته راکوې. نو دا خو د خدای دپاره نه سو. صحیح سو. د الله رسول فرمایي دام جنت لر نسي تللی چې احسان پر چا چې ما ستا سره څونه ښه کړي دي، ما تا سره څونه ښه کړي دي، ما په پلانۍ ورځ، ما په پلانۍ ورځ. که دې د ده دپاره کړي دي بېشک یې ور په یاد یې، که د الله دپاره کړي دي نه بې یاده یې. او دریم د الله رسول فرمایي ولا بخیلون، بخیل سړی چې دی هغه چیش نسي کولی، هغه هم جنت لره نه ځي. رواه ترمذي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي 3 کسان د الله رسول فرمایي دا جنت لره نسي تللی. اول سړی چې دی هغه خبٌ دوکباز دی، چلباز دی، 2 نمبر دی. صحیح سلو. دویم چې دی هغه ولا منانون، احسان پر خلکو احسان کوي چې ما ستا حالانکه د 2 روپۍ شی کړي د 100 2 روپۍ احسان ور باندې اچي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي که د چا سره احسان وکړي ته یادوم چې د چا سره دې کړي دی هغه دې یېروي نه. تاسو ما سره احسان کړی دی مثلا زه به یېروم نه، ته نو یادوم نه، 4 ورځې را یادوي. صحیح. او دریم چې دی ولا بخیل، د الله رسول فرمایي بخیل سړی دام جنت لري نشي تللی. خیر عزیزانو، دا کومې بیماری چې موږ شو لکه دا بیماری په مشتي کې الله رب العزت له موږ سره وباسي، او چې کوم د سخاوت خبرې دی الله رب العزت مشتي تر نصیب کړي. الله رب العزت ایمان را ساخلی، الله دې کلمه را ساخلی، الله رب العزت بغیر د کلمې مشته ژوند را نصیب کړي. الله دې د دوکبازۍ وساتي، الله رب العزت دې احسان وساتي چې پر چا احسانونه چو، الله دې د بخل وساتي. صحیح سلو. الله دې ویل اوریدل قبول منظور وګرځي. الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي. الله دې پر دې تور مستمر راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول الله.